السلام علیکم. تاسو د اور او مینه ناول دوهمه برخه اورېدلې وه. په دوهمه برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وه چې رښتیا دا څه کوي. اور مش په دوه ستوري او بل ته ډېر نږدې شوي وو. ما اول فکر وکړ چې کله به موږ داسې سره نږدې کېږو. ناڅاپه یې وولید، شکر مې وویست، ویل مې ښه ده چې دا ځه اوس اوره نه وو، که نه نو څومره ژر به سره جلا شوي وای. خبرې خلاصې شوې، بیا یې په کړس کړس وخندل. سولې په دواړو لاسونو کې خپل لاسي بیګ ټینګ نیولی و. شمشاد ته یې وویل که د دنیا شرمونه نه وای لکه تعویز به دې په غاړه زنګېدمه. بله درنو، دا چې اوس د اور او مینه ناول په درېمه برخه کې څه کېږي نو ملتیا مې وکړئ. پیل کوو د دغه ناول په درېمه برخه. بله شپه د حکومت او مخالفې ډلې ترمنځ جګړه وشوه. ساعتونه جګړې دوام وکړ. شمشاد مشر ورور زریالي ته زنګونه ووهل. لومړی کې ټلیفون نه روغ کېده، وروسته له هغې ټلیفون نه وکېږه. د شپې 3 بجې شوې. شمشاد، څلور وروڼه، مورې ملالۍ، وریندارګانې او ورېرونه ټول ویښ وه. مورې ملالۍ وویل زړه مې بده ګواهي راکوي، په زوی زریالي مې څه شوي نه وي. شمشاد د زریالي ټلیفون ته زنګونه ووهل. نورو وروڼو یې وویل زریالی وروستۍ ورځو کې جګړې ته نه ته. د زریالي مېرمنې نازو وویل نه، لالا دا ځل چې زریالی راغلی وویلې جنګي قومندان ټاکل شوی او وروسته تر دې په ولسوالۍ کې د جنګ قومندان او مشري د پورې تړلې ده. ملالۍ په خپل ځای کې وخوځېده، ویې ویل اوف خدایه دا شپه څومره اوږده شوه، په خیر سبا کړې. دوی خبرې نه وې خلاصې کړې چې د چورلکو غرهار شو. د راکټونو غږونه هم ډېر شو. 20 دقیقې چورلکې وګرځېد. بیا د ډي سي توپ غږونه شو. شمشاد وویل دا مرمۍ د اردو دي، خو ورور یې بریالي وویل نه، شارتکي مرمۍ دي. مخالفه ډله یې پرې د اردو مرکزونه ولي. ماشومان او لویان چوپ شول، چا نه کوه. ان په کلي کې سپی هم نه غپل. په دې وخت کې د چورلکو غږونه نور هم ډېر شو. راکټونه یې وتوغول او وروسته له هغې چې د حکومت په مخالفه ډله باندې توغندي وتوغول شول، د ډزو غږونه بند شول. کراره کراري شوه. ځای ځای سپی وغپل. دې کلي ته څیرمه د کلي جوماتونو کې ملایانو د سهار اذانونه وکړل، خو په دې شپه چرګانو هم څوک ویښ نه کړل ځکه چې ویرېدلي وه. اواسې هم څوک په 2-3 کلیو کې نه به ویده شوي. ملالې په لړزان د غږ وویل شمشاده ته یو وار بیا زریالي لالا ته د زنګ ووهه چې که روغ شي. شمشاد د زریالي ټلیفون ته زنګ ووهه، خو ټلیفون یې د بل چا سره و. شمشاد په ډېرې بیړې سره مخکې له سلام وویل زریالي لالا څه خبره ده، څنګه یې، چېرته یې او څه کوې؟ خو د زریالي بل ملګري ځواب ورکړ چې وبخې ته څوک یې؟ شمشاد ورته ځان ور وپېژند. هغه لومړی چوپ شو. تر 20 ثانیو سکوت وروسته بیا شمشاد غږ کړ چې بلې وایې لالا مې چېرته دی؟ د زریالي ملګري ځواب ورکړ چې زریالی نور زموږ په منځ کې نشته او د چورلکو په راکټي برید کې ژوند له لاسه ورکړ. ټول سوځېدلی دی. نور یې ټلیفون کټ کړ. شمشاد چغه کړه. مور یې وویل شمشاده زریالی مې چېرته دی؟ د زریالي مېرمنې نازو وویل ای خدایه لکه چې په زریالي څه وشول. وروڼه هم په بیړه کوټې ته راننوتل. شمشاد یوازې چړل او هېڅ نه ویل. څو شېبې چغې او کوکې وي، خو پرته له شمشاد نه نور څوک نه پوهېدل چې څه شوي او دی ولې ژاړي. وروسته شمشاد په ژړا کې وویل لالا مې مړ شوی دی. بیا چغو زور واخیسته. ملالې ناسو د زریالي ورونو او اولادونو یې په لوړ اواز شړل. د کور په شاوخوا کې ټول خلک د دوی په چغو خبر شول. د نږدې ګاونډي مېرمنې زرغونې خپل خاوند ته ورمنډه کړه او په بیړه له خوبه راویښ کړ. ویې ویل پورته شه چې د زریالي د کور کې چغې دي. تر څو چې فضل امین خپله لونګۍ په سر کوله او د شمشاد د کور خبرې اخیسته، کوڅه ټوله د ګاونډیانو ډکه شوې وه. کوڅه کې ځینې ویل د شمشاد مور بوډۍ شوې ده، هغه به ناروغه شوې وي او وضعیت به یې سم نه وي. خو د سولې پلار ملک فاتح خان وویل بیا جګړه وه، چورلکې هم راغلي، هسې نه چې په زریالي څه شوي وي. بیا یې د کلي د ولسي تړون په مشر مرجان غږ وکړ. ویې ویل مرجانه
راځه دروازه مې ډېره وټکوله څوک را به نه وتل دننه به ورشو چې څه خبره ده کوڅه کې ټول کلیوال حق پک ولاړ شمشاد او کورنۍ په لوړ اواز چغې وهلې ملک فاتح خان او مرجانکه د شمشاد د کور ته دننه شول په حویلۍ کې هېڅ څوک نه وه په کوټه کې ټول د زریالي په غم ژړل مرجانکه نارې کړې ملالې ورندارې وا ملالې ورندارې بیرون راوځه دا غږ د شمشاد مور ملالې واورېد بیرون راووته دواړو سپین ږیرو ورته وویل ورندارې څنګه چل دی ولې چغې وهې خو د شمشاد مور چې هر څومره هڅه وکړه څو فاتح خان او مرجان ته ووایي چې زوی زریالی په بېګانۍ جګړه کې وژل شوی دی دا چې ستونی له سلګو ډک وه او ژړا نیولې وه ویې نشو ویل مور یې بیا کوټې ته منډه کړه فاتح خان او مرجان اکا حق پک ولاړو دې وخت کې شمشاد له کوټې راووت ده هم ژړل فاتح خان ترې پوښتنه وکړه د شمشاد خوله او ژبه ګونګ شوې او سمې خبرې نه شوې کولی خو د کلي دواړه مشران یې پوه کړه چې لالا یې زریالی وژل شوی دی تر زریالي کشر ورور یې توریالي خپلې وخت کې پاکولی او له کوټې بیرون راووته دا مهال د نیم کلي لویان او ماشومان د دوی د حویلي په انګړ کې سره راټول وو کلیوالو توریالي ته وویل د زریالي جسد په کوم ځای کې دی چې را یوړو دوی لا خبرې نه وې خلاصې کړې چې په دروازه کې اوس راچه موټر او اته موټرسایکلونه ودرېدل د راغلو کسانو ټوپکونه له خاورو ډک وو او میلونه د ځمکې خواته وو د فاتح خان مشر زوی بادام ګل رامنډه کړه دننه حویلۍ ته راننوت او له توریالي د چپرکټ پوښتنه وکړه توریالی چوپ شو خو مرجان بادام ته اشاره وکړه چې کټ د له خپله کوره راوړي اصوله ډېره ورخطا وه ځکه ټول کلیوالو د شمشاد د کور خواته منډې وهلې په کلي کې سم شور جوړ و له شپنۍ جګړې ویرېدلې خلک حق پک په کوڅو کې ګرځېدل ځینې خو لا خپل سرونه هم نه وګمونځ کړي او ببر سرونه کوڅه کې تاوېدل اصول فکر کوه چې په شمشاد څه شوي خو زړه یې وړاندې او بیرته کړ څو د شمشاد ټیلیفون ته زنګ ووهي او پوښتنې وکړي خو بیا یې له ځان سره وویل هسې نه چې ټیلیفون یې د بل چا سره وي او څوک پوه شي چې د ملک فاتح خان لور سوله د شمشاد ټیلیفون ته زنګ وهي 10 دقیقې تېرې شوې بیا یې زړه صبر ونه کړ خپل زړه د زمري کړ ګوتې یې لړزېدې د شمشاد شمېره په خپل ټیلیفون کې ونیوله او هغه ته یې زنګ ووهه 2 وارې یې زنګ ووهه خو شمشاد بوخت و او د خپلې سولې ټیلیفون یې پورته نه کړ د سولې په زړه کې شک په یقین بدل شو لاړه د کوټې په کونج کې کېناست په زړه کې ژړل خو په سترګو یې وخت کې نه راتللي سوله بیخي ناکراره وه بیا د شمشاد ټیلیفون ته زنګ ووهه شمشاد ټیلیفون وکې کړ بلې سوله پوه شوه چې شمشاد ژاړي ویې ویل څه شوي د شمشاد جانه ته چېرته شمشاد 20 ثانیې چوپ پاتې شو بیا زړه راغټ کړ او په لړزېدلې غږ یې سولې ته وویل لالا جان مې زریالی په بېګانۍ جګړه کې وژل شوی دی سولې بیا ورغږ کړ الله جل جلاله دې وبخي تاسو د زړه صبر شمشاد ورته وویل مننه سولې بیا غږېږو او اوس چېرته روان یم د زریالي جنازه د یو عالم ویر او غم سره د شمشاد د کورنۍ خاورو ته وسپارل مور ملالۍ ډېرې بدې ورځې کولې ویلې ملا مې ماته شو د زریالي د 3 متر خیرات وروسته جانباز خان چې د شمشاد د پلار تره وه د شمشاد د کور ته راغی او د هغه د مور په ګډون یې ټولو ته لومړی تسلیت وویل او بیا وپشېده ویې موږ او تاسې پښتانه یو د زریالي غچ باخلو بیا چوپ شو په خپله ږیره او بریتو کې 100 وارې لاس تېرې کړ خپل نسوارې راوویستل او تر ژبې لاندې یې کړل څو شېبې خپلې سترګې هم پټې کړې بیا وپشېده ویې ویل ښه هلکان اوس تاسې کوم یو د زریالي په ځای ټوپک اخلئ د شمشاد ورونه چوپ پاتې شول شمشاد وویل لالا مې د الله جل جلاله وبخي موږ به خپل کار کوو د خبرې نه وې خلاصې چې جانباز پرې غوسه شو ویې ویل غلی شه مشران چې ناست وي کشران نه غږېږي ته چې ښوونځي ته تللی بیخي بې عقل شوی شمشاد غلی شو یوه شېبه بیا چوپ په چوپتیا وه جانباز خان غږ کړ چې هلکانو تاسې اوس څوک د زریالي په ځای ټوپک اخلئ شمشاد ورونو یو بل ته کتل جانباز په غوسه کریکه کړه چې بې غیرتي هم ځان ته حد لري توریالي وویل که مې د مور او ورونو خوښه وي زه به مې د لالا ټوپک واخلم او وینه به یې سړېدو ته پرې نه ږدم مور یې ملالې وویل نه زویه نه د جانباز خولې له ډېرې غوسې کف کړی و او پاتې نسوارې هم په توپداني کې ورتو کړل او په غوسه یې وویل ملالې لورې موږ مه شرموه پرېږده چې دا هلک د ورور وینه تازه وساتي بیا ټول چوپ شو خو توریالی تیار شو چې وسله واخلي او د مخالف حکومت په وړاندې وجنګېږي لومړیو کې توریالی هم عادي جنګیالی و 3 میاشتې وروسته د ورور په ځای نظامي قومندان شو وختونه تېر شول
د هرې ورځې په تېرېدو سره به ملالې وخت کې تویولې بدې ورځې به یې کولې او خبرې همدا وه چې توریالی زوی د زریالي په څېر نامرده نه شي او یوه لپه اولادونه یې خاورې په سر نه شي. اصول او شمشاد 12 ټولګی پیل کړ. د کب د میاشتې په 15 د دوی ښوونځی پیل شو. که څه هم پسرلی نه ورا رسېدل خو طبیعت اشوکانه څېره ویستلې وه. زړونه یې وړل. د مرغیو غږونه به بیا د مینو زړونو لپاره یو نایابه موسیقي تولیدوله. اونو پنډک کړی و، غرونو، تالو او دښتو خپلې ژمنۍ جامې ورو ورو ویستلې او پسرلنۍ شنې جامې په تن کول. د نجونو او هلکانو د ښوونځیو 12 ټولګي په 2 پوړونو کې. له همدې ځایه به شمشاد د سولې د ټولګي ته ورکتل. شمشاد به په خپل ټولګي کې د هغې کړکۍ خواته کېناسته چې د سولې د ټولګي ترې ښکاره کېده. ټولګیوالې ودان، پتمن او مینهناک شمشاد ته پخوا ویلي وه چې غواړي لوسته نجلۍ سره واده وکړي. هغوی ورسره ټوکې پیل کړي او ویې ویل شمشاده لکه چې راتلونکي وریندا دلته ښوونځي کې ده. شمشاده وویل نه، زه له چا سره مینه نه لرم او نه مې له چا سره ژمنه کړې چې واده ورسره وکړم. ټولو وخندل. شمشاد بیا د ټولګي د تختې پر ځای د سولې د ښوونځي ته کتل. میاشت لا نه وه پوره شوې چې طبیعت هم له شمشاد او سولې سره نه اعلانه شوې دښمني پیل کړه. د دواړو ښوونځیو ترمنځ ولاړو غمازو ونو پاڼې وکړې. له ټولګیو د یو بل په دیدن بندیز ولګوه. د ونو د شنو کېدو سره شمشاد د سولې ټولګي او سولې د شمشاد ټولګی نه شو لیدی. یا لوپټه په مخ او یا د مخ ته لاس نیولی، خو څه له غرونو پناه څه له دیوالونو پناه. د سولې ملګرې برېښنا پوهېده چې سوله له شمشاد سره مینه لري. بله ورځ یې سولې ته وویل مه خفه کېږه، خیر دی که ستا او د شمشاد ترمنځ ونو غمازي پیل کړه. د ښوونځي دروازه خو شته، هلته مو دیدن سره کوئ، یو بل ته ګورئ او خبرې مو سره شریکوي. لرې خو نه ده. سولې سر وخوځوه او له سترګو یې راغلې 2-3 څاڅکې وخت کې پټې له برېښنا پاکې کړې چې هغه یې ونه ویني. بیا د زړه په زور وخندل او ویې ویل نه، هېڅ خبره نشته. ځان سره یې وویل خبرې به درس زما په یاد شي. ټولګي کې ناست یم، شمشاد کوم. د پنجشنبې ورځ وه. د سولې زړه ډېر تنګ و او د شمشاد د لیدلو تږې وه. له لاسي بیه کې خپل ټلیفون راوویست. ټلیفون په ښیښې خپلې نازکې ګوتې خښې کړې. بیا د شمشاد شمېرې ته وکتل. د شمشاد شمېرې ته د نوم پر ځای زړه لیکلی و. له ټولګي بیرون ووته او 20 دقیقې وړاندې له رخصت کېدو یې شمشاد ټلیفون ته زنګ ووهه. 2 وارې هڅه وکړه خو هسې ناکامه شوه. لومړیو کې د شمشاد ټلیفون کار نه کوه او نه هم شبکې ځواب ورکوه چې ټلیفون بند دی او که بوخت. 10 دقیقې تېرې شوې. سولې په بیړه هڅه کوله چې شمشاد سره خبرې وکړي خو بیا هم ټلیفون نه روښ کېده. بیرون ووته او د ښوونځي په دروازه کې ودرېده. اخوا دې خوا یې وکتل. لاسي بیه کې کله په یو لاس او کله په بل لاس کې نیوه. 10 دقیقې پرې 10 ساعته تېر شول. د ښوونځي دروازې سره یو خوا بلې خوا ته تلله. سترګې د شمشاد د ښوونځي په دروازې ګنډلې وې او رخصت شو. له ښوونځي هر زده کوونکي هڅه کوله چې ژر خپل کور ته یا ښار ته لاړ شي. رښتیا هم ځینې زده کوونکو ته ښوونځی د زندان په څېر وي. هڅه کوي چې ژر ترې لاړ شي. سولې په ځیر ځیر د ښوونځي دروازې ته کتل. پام شو چې شمشاد له ښوونځي راووت خو ملګري یې ورسره وه. سولې څو واره له لرې ورته په لاس اشاره وکړه چې شمشاد به یې وویني. خو هغې له ملګرو سره داسې بوخت وه لکه د مومن خان او شیرینۍ کیسه چې ورته پیل کړې وي. سولې اوف اوف کول. بیا یې وویل کاش چې ټلیفون یې روښانه وي. ناڅاپه یې د شمشاد ټولګیوال پتمن پام شو چې سوله د ښوونځي په دروازه کې ولاړه ده او د دوی ننداره کوي. ویې ویل اوهو هلته ګورئ، دا نجلۍ بیچاره چاته ګوري. 2 سترګې یې 4 شوې. شمشاد سولې ته وکتل. هغې لاس ورته وخوځوه. بل ټولګیوال یې بهر غږ کړ چې شمشاد ته لاس خوځوي. ودان وخندل. ویې ویل څومره په ځیر ځیر مونږ ته ګوري. شمشاد غوښتل چې د سولې خوا ته ورشي خو ودان له لاسه ونیوه. ویل یې ټول وخاندئ، زه ټپه وایم. بیا یې وویل چې شمشاد دې ډېر وخاندي. شمشاد هم د ده خبره ومنل او ویې خندل. ودان د سولې انتظار ته په اشارې وویل دیدن ته 2 سترګې 4 کړه، 4 اته کړه، ته 14 کړه مین. ټول واه واه کړل.
خو ودان وویل انور ته هغه نجلۍ نه ځبرو ورشه ورسره وګور. شمشاد د سولې خواته ورغی مخامخ ورته ودرېد. داسې یو بل ته په ځیر ځیر کتل لکه په ژوند چې یې یو بل سره نه وي لیدلي. سولې وویل څنګه ته نو بیخي کلک زړه لرې راپسې هېڅ نه خفه کېږي. شمشاد خپلې سترګې د سولې پر مخ ور وګنډلې هېڅ یې ونه ویل. بیا سولې ورته وویل څنګه دې وچلی تروش دی او په تندي دې 12 بجې دي ما ته په غوسې او کزان ته. شمشاد وخندل او ویې ویل سولې ستا په مخ کې د خبرو جرات نه لرم. تا چې ووینم حیران یم چې کوم ځای ته دې وګورم ځکه ډېر در پسې خفه کېږم. دې وخت کې د سولې ټولګیوالې رسخار پرې راغږ کړ زموږ سولې سره د څه کیسې پیل کړي چې هېڅ نه خلاصېږي. شمشاد چوپ شو. رسخار ته یې وکتل او ویې وبخئ لکه چې ستاسو وخت مې ونیو. شونډې یې ورېږدېدې. ویې ویل هسې مې له سولې سره لږ کار و. رخسار مسکی شوه ژر یې خپل مخ د ټیکري په څنډه پټ کړ او ویې ویل هسې نه چې پټې خبرې وکړئ او زه مو مزاحمه شم. سولې وخندل او ویې ویل نه د ښوونځي 4 نیمې میاشتې ازموینې تېرې شوې پیل یې بیا اعلان شوې او د 12 ټولګي په دې ازموینه کې بیا شمشاد اول نمره شوی. د شمشاد ورور توریالی به کله کله کور ته راته او ډېر وخت به د حکومت پر ضد جګړې کولې. یو ورځ شمشاد ورته وویل لالا وضعیت دې بیخي ښه نه دی. هره ورځ چې تاسو جګړې کوئ نو هوا مو چورلکې په توغندي ولي ځان ته پام کوه. مورې ملالې وویل توریالی زویه د زریالي مړینې مې زړه سوری کړ هغه مې دروند دی وګوره وضعیت مې څومره خراب شوی دی سترګو مې دید هم پرېښی او په وجود ماته شوی یم. بیا په ژړا شوه زما توریالی زویه د زریالي په څېر مې هېڅکله له سترګو نه لرې کېږي. هره ورځ چې دا بیرونی کوټې ته وګورم زریالی مې یادېږي. هغې د دې کوټې په جوړېدو ډېر زحمت ګاللی و. ورو ورو یې د خپل ټیکري په څنډه خپلې وخت کې پاکولې. د ملالې د دې خبرې په اورېدو سره د شمشاد له سترګو هم اوښکې روانې شوې خو توریالی هېڅ نه ویل. څو شېبې ټول چوپ شو. بیا ملالې غږ کړ چې توریالی زویه زما د ژړا خاطر وکړه بیا جګړې ته مسه. هغه چې تاسو وژنئ میندې پلرونه اولادونه کورونه او هیلې لري مه کوه زویه نور مسه. په دې وخت کې د توریالی جب کې موبایل وشړنګېده. مخکې له وکې کول و. شمشاد ورته په خندا وویل چې توریالی لالا څوک دی خو هغه ځواب ورنه کړ. ټلیفون یې وکې کړ. ویې ویل بلې مخکې تر مخکې ورته وویل چې سمه ده همدا اوس درځم. ملالې وویل څوک و څه یې ویل خو توریالی خبرې بلې خواته بوتلې او ویې ویل ادې زه به نور لاړ شم. د کوټې تر دروازې ووت. مازدیګر مهال د کلي دکان خواته شمشاد وخځېد. سوله ملګرو سره یې وګوري. سوله په خپله دروازه کې ولاړه وه. له لرې په شمشاد سترګې خښې کړې وې. په زړه کې یې ویل زما بې جوړې ښایسته او په قد دنګ شمشاد. شمشاد د سولې له دروازې تېر شو. سولې ښه په مړه ګېډه دیدن وکړ خو شمشاد چې لا سولې پسې ډېر خفه شوی و او یې نه لیده. سولې د شمشاد شمېرې ته زنګ ووهه. کله چې شمشاد ټلیفون وکې کړ سولې په کړس کړس خندا پیل کړه. ویې ویل ای همدې ځای کې چې ولاړې ودرېږې ونه خوځېږي خبرې در سره په ټلیفون کوم خو ښایسته څېره دې په خپلو سترګو ګورم. شمشاد په خندا وویل ښه ته نو په بام ولاړی او له هماغه ځایه زما دیدن کوي. بیا په غوسه ورته وویل له بامه ښکته شه هسې نه چې پلار او یا مشر ورور دې در باندې رانه شي. سولې ورته وخندل ویې ویل زه د دروازې له درزه درته ګورم. 20 دقیقې وشوې چې دیدن دې کوه. بیا یې وخندل. ته لا خبر هم نه یې. شمشاد خپل سر وګروه. په ویښتانو کې ګوتې تېرې کړې. شاعرانو خو دروغ نه دی ویلی چې یو وخت مې دا ټپه اورېدلې وه او ویل یې چې مازدیګر ښه وي دیدن کېږي ورکه دې ورځ شي انتظار کې تېر شي نه. بیا سولې وویل شمشاده توریالی لالا او ملاله دې څنګه ده؟ هغه وویل ملاله دې ښه ده خو د توریالي لالا دې الله مل شي د هرې ورځ پیل او پی په جګړې وي. زه پرې ویرېږم چې ځان مړ نه کړي او یا بل څوک دوی خبرې نه وي خلاصې چې د شمشاد ملګري زرغونې پرې راغږ کړ. ویې ویل شمشاده څنګه چل دی؟ دغه ورځو کې په ټلیفون کې ډېر بوخت دی. شمشاد سولې ته وویل اوس مې ملګری راغی د سره خبرې کوو بیا غږېږو. سوله او شمشاد د ژوند او مینتوب په داسې تړاو کې و چې کله به طبیعت کله به د سولې او کله به د شمشاد ملګرو غمازي کول او د دوی تر منځ به د وصل کړې په فصل بدلول. که څه هم شنو ونو د پاڼه په کولو سره په ښوونځي کې د شمشاد او سولې تر منځ د جدایۍ دیوال آباد کړی و او په ښوونځي کې هم د نجونو او هلکانو دوی پسې سار کوي چې سوله او شمشاد څه کوي. خو بیا به هم دوی په کلي کې له دروازې له درزه او یا به د ښوونځي په رخصتي ساعت کې د یو بل په دیدن سترګې مړول او ښه په مینه به یو بل ته کتل.
منی پر رسېدو او دې مني په اصل کې د شمشاد او سولې لپاره د ښوونځي په دروازه کې د دیدنونو د پای زیری ورکړ خو بیا هم دواړه خوښ ځکه وه چې خپلې لوړې زده کړې به وکړي ورځې تېرېدې او شپې سبا کېدې شمشاد او سولې د یو ځای کېدو هیلې په دې موسم کې درلودې بزګرو د خپل فصل حاصلات راټولول میږی غنم او وریژې خپلو غارونو ته وړلې او په هوا کوزانو طبیعت سندرې ویلې خو ښکاریانو ټوپک په لاس د زاڼو مرګ ته ملا تړلی وي او دا فکر ورسره نه و چې دا زاڼې هم بچیان او زالې لري توریالی له دوو تنکیو ملګرو سره د جنګ په لومړۍ کرښه کې جنګېد او 15 جنګیالۍ تر 20 متره وروسته په مقابل لوري ډزې کولې د هرې شیبې په تېرېدو سره جګړه سختېده له ښاره د کېدونکو اپډیسي توپونو او هوانونو غږ شیبه په شیبه زیاتېده سهار 8 بجې جګړه پیل شوې وه خو دا مهال 11 بجې وې توریالي په خپل لاس مخابره کې د توپان 12 په نوم په مخابرې غږ کوه خو چا نه ځوابوله د حکومت د بریدګرو جنګیالی وشمېره ډېر و له ښاره غټو مرمیو هم د توریالي د جګړې سیمه در هدف لاندې راوستې وه د توریالي جنګیالی و د په شمول هېڅ هم نه ویل 6 تنو کین اړخ په 300 مترۍ کې هغه 2 پوړیزه کور تر اور لاندې نیولی و شیبه په شیبه د ډزو غږونه ډېرېدل توریالي بیا هڅه کوله چې توپان 12 مخابرې باندې غږ وکړي او هغې خبرې ځواب کړ پرله پسې توریالي توپان 12 غږونه کول او هم ورسره مخامخ په هاوه د پی سرتېرو ډزې کوله چې غوښتلې چې دوی ته ځانونه رانږدې کړي جګړه تر ډېره وخته ګرمه شوه توریالي په خپل لاس مخابره کې د توپان 12 او مرکز 9 شبکو غږونه کول خو چا یې مخابره نه ځوابول له مخامخ هدیرې څخه ټانک د توریالي د سنګر پر مرمۍ وویشته دوړې شوه د باروتو بوی شو سمندر اخ کړل توریالي په ټانک د راکټ ډز وکړ هسې دا و چې خپل ځای بدل کړي خو مقابل لوري دې ته وخت نه ورکوه چې خپل ځای بدل کړي جګړه ډېره توده وه په کلیواله اصطلاح چې امور او زوی پکې نه پېژندل کېده غمي د خپل ټپې شوي ملګري سمندر په خطر ډاله او هم یې ډزې کولې توریالي ټولو ته مورال ورکړ او خپل هم ډزې کول غورځنګ په توریالي غږ وکړ چې انګاره وتل دواړه ټپیان شول توریالي بیا په توپان 12 شبکې غږونه پیل کړ خو ځواب یې نه و ښي اړخ ته توریالی د ملګرو په منځ کې د هوان په مرمۍ ولګېد 3 جنګیالي ټپیان شول چا خپل ټپونه په خپله تړل چا له نورو مرسته غوښته څوک بېهوښه و او چا هم ډزې کول او هم د ملګرو ټپونه تړل توریالي ته غوسه ورغله بیا یې غږ وکړ توپان 12 د ولسوالۍ مسؤل قمندان ځواب ورکړ چې اورم توریالی تور او سپینه واوښت په غوسه یې ورته وویل داسې ریشخند وهې اوس 2 بجې دي او زه له 11 بجو راهیسې په مخابره کې غږونه کوم خو تاسو قمندان ورته وویل څه ستونزه وه وایه چې څه شوي توریالي په غوسه ورته ځواب ورکړ څه شوي 6 جنګیالي مې ټپیان شوي دي مرمۍ مې په خلاصېدو دي مخامخ راباندې تعرضونه کوي ښي اړخ ته مې ټانګونه د راتګ هڅه کوي موږ یې مخه نیولې له ټپي ملګرو مې ډېره وینه تللې ده یو موټر هم راولېږي قمندان ورته ځواب ورکړ سمه ده خو تاسو ټپیان د سیمې په خلکو پسمان کړئ توریالي په غوسه وویل زه مرم تاسې مې سر لاندې ګوډې لټوئ دلته په کلي کې څوک نشته موږ کلا بند یو تاسو وایئ چې ټپیان امن ځای ته ورسوئ قمندان ورته وویل په لاره کې هم کمین ناست بیا چوپ شو تر لږه شیبه سکوت وروسته یې وویل سمه ده مرستندویه کسان درلېږم نیم ساعت نور هم جګړه وکړه مخابره یې کېښوده ملګرو ته یې ډاډ ورکړ چې تازه دمې جنګیالي را رسېږي او د ټپیانو د لیږ لپاره مې هم یو موټر راغوښتی لږ صبر پکار دی جګړه توده شوه توریالي غږ کړ چې مرمۍ مه خلاصوئ یو ډز کوئ که چیرې مرستندویه جنګیالي ناوخته راورسېږي نو مرمۍ مو خلاصېږي او دوی مو ژوندي نیسي د جګړې شدت شیبه په شیبه ډېرېد هر چا ډزې کول د باروتو بوی شنې او تورې لوخړې پورته کېد توریالي اخ کړل نور په ځمکه راوولېد د سنګ جنګیالي باتور چغې کړې ویې ویل هلئ توریالي قمندان مرمۍ وخوړه دا وه د اور او مینه ناول 3مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه تر بیا ښه وختونه